بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ مو څه شول؟ تېره ورځ مو د آفیس ښېګڼې نیمګړتیاوې مو درته په ګوته کړه چې په 2003 2007 2010 2013 2014 آفیسونه وه. د هغو تر منځ مو توپیرونه وویله چې په 2003 کې کوم نیمګړتیا وه، په 2010 کې کوم ځانګړتیا، په 2014 کې کوم ځانګړتیا وه. نن زه د خیر سره د وینډوز د راخلاصولو څو مهم طریقې درته ښیو چې موږ څنګه کولی شو چې وینډوز راخلاص کړو. اول خو سټارټ منیو پریس کړئ، ورته ولیکئ ورډ. په دغه طریقه دا یې لومړۍ طریقه ده. دوم، که یا په دا طریقه هم نه راخلاصوي نو ورته ولیکئ هغه بېرته سټارټ منیو پریس کړئ، ورته ولیکئ وین ورډ. او که په دې طریقه یې هم نه غواړئ چې راخلاصه کړئ نو سټارټ منیو آر پریس کړئ، په رن کې ورته ولیکئ وین ورډ. دا یې درېیمه طریقه شوله. او که یا په دې طریقه هم نه غواړئ چې راخلاصه کړئ نو راسه ورډ د شارټ کټ کې د لارې راخلاص کړئ، یعنې یو شارټ کټ ته جوړ کړئ. څنګه کولی شو په شارټ کټ باندې دغه راخلاص کړو؟ په پراپرټیز کې مثلا کنټرول الټ مې ورته ولیکئ. زه ورته وایم چې کله ما کنټرول الټ اوکې کړلی ته ماته چې راخلاص کړي وینډوز به دغه وین ورډ به راته راخلاص کړي. نو راځو کنټرول الټ ال پریس وو، درته راخلاصوي اوس ورډ. دا یې بله طریقه شوه. او بله طریقه یې موږ غواړو چې په خپل نوم باندې راخلاص کړو، یعنې څنګه کولی شو چې په خپل نامه باندې ورډ راخلاص کړو. نور احمد ورته ولیکه، نور احمد بریال دا زموږ د یو تکړه کارمندانو څخه دی او ډېر وخت یې زما سره درسونه هم تعقیب کړي دي. کنټرول سی یې کړه، راسه سی ډرایو ته راسه، وینډوز او سیسټم 2 پیدا کړه. سیسټم 2 چیر دی؟ دا سیسټم 2 دلته یې پیسټ کړه، کنټرول وی کړه، کنټینیوز. راسه سټارټ منیو پریس کړه، ورته ولیکه نور احمد. دا یې بله طریقه شوله. یوه طریقه یې لا درته ښیو چې پاپ اپ منیو کلیک کړه، نیو ته راسه، په نیو کې مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ راواخله ته کښېږده. همیشه کولی شئ چې استفاده ورڅخه وکړئ په خپل خوښ باندې. دا یې طریقه د وینډوز د ورډ د راخلاصولو لپاره همدومره طریقې انشاءالله کفایت کوي. راځو داخل ته. لومړی ریسنټ دی، یعنې تېر شوي ته ویل کېږي چې ټوډے موږ څه شی راخلاص کړي وه. نیو مایکروسافټ ډاکومنټ مو راخلاص کړي وه، یعنې دلته کولی شئ نن ورځ، تېره ورځ دا د یو ریکوري د یو بیک اپ په شکل یې درته ساتلی دی او ادر ډاکومنټس
کولی شئ چې نور ډاکومنټ راواخلئ. او ترڅنګ ټمپلیټس خو مو انشاءالله مخکې مې یادونه درته کړې وه، دې ته ټمپلیټس ویل کېږي. او کولی شو چې دغه ټمپلیټس د آنلاین شکل هم راواخلو. دلته یې لیکلي دي سرچ فار آنلاین ټمپلیټس. موږ کولی شو چې سی وي رنګارنګ مختلف ټمپلیټسونه راواخلو، جنتریان یې بیا استفاده کړو او راولو ایډیټ پکې وکړو. نو موږ راځو، موږ همیشه بلانک ډاکومنټ کاروو. بلانک ډاکومنټ کاروو. دلته راځو یو څه مهم ګروپونه دي یا مهم هغه په اصطلاح باندې طریقې دي چې موږ د دې مقدمه یې ده، یعنې د دې مقدمې څخه باید تاسو خبر واوسېږئ. د مقدمه یې زه درته وایم. نن یو څه په کمپیوټر کې مشکل دی، وینډوز ایکسپایر شوی دی، هرګړی یې راته ښیي وایي ستاسو وینډوز ایکسپایر دی. د دغه ځای څخه تر دغه ځایه پورې دې ته اکسس ټول بار ویل کېږي. اکسس ټول بار څه شی؟ اکسس ټول بار یعنې موږ کولی شو چې په لنډه او نږدې سره اکسس ورته پیدا کړو او ویې کاروو. دا زموږ په خوښه باندې موږ جوړولی شو. دا موږ کولی شو چې دلته دغه شیان چې ما کلیک کړي دي وینئ، دا ټیک مارک چې ورته دي دا ما دلته ایښي دي په خپل خوښه باندې. تاسو کولی شئ ورڅخه ایسته کړئ. سیوه ګوره که دا سیو د هغې څخه ما دی هغه سیو یې د دېزګي څخه ایسته کړلی. نو زه ورته وایم یا سیو بېرته راته اډ کړه. انشاءالله اډ شوي دا دې اډ یې کړلی. او بل راځو یو څه پېژندګلوي یې درته کوو. دا مقدمه کې ډېر مهم دي چې باید دا مقدمه یې ستاسو زه وي. د دغه فایل په شمول باندې تر ویو پورې نظر دا ټوله د ټیپس په نامه باندې یادېږي. ټیپونه لږ مې درته زون این کړمه. ټیپس دې ته ټیپونه ویل کېږي. او تر څنګ یې راځو دې ته ټایټل بار ویل کېږي، یعنې دغه ټایټل دی یا عنوان چې موږ عنوان ورته وایو. او تر څنګ یې زما یو څه په اصطلاح باندې سترګې هم کمزورې دي. د دغه خامې لیک څخه تر دغه ځایه پورې دې ته السټریشن ایریا ویل، دغه ګروپس ویل کېږي. السټریشن ګروپ. او تر څنګ یې دې ته ټیبلز ګروپ ویل کېږي او کومنټس ګروپس دی. او تر څنګ یې مهم دغه دی چې تاسو دا شکلونه ګورئ، دا شکلونه دې ته دغه شکلو ته چې موږ دغه شکلونه وینو دې ته رایبونز ویل کېږي. رایبونز یعنې دا رایبونونه دي. دا یې د ګروپي شکل درته ایښي دي چې موږ وکولی شو په اسانۍ سره یو شی ترې راواخلو. په 2003 افس کې یا په 2003 ورډ کې خو ستاسو په یاد دی چې منیو تاسو په هر شي پسې ډېر سرچ کوئ، دلته ولاړ دلته ولاړ، کله به برابر شوست بیا به تاسو رااخلئ. خو دلته یې معلومداره د ګروپو په شکل درته ایښي دي. دغه چې موږ خط پر لیکو دا ساحه ته دې ساحې ته ټیکس ایریا ویل کېږي. ټیکس ایریا د خط لیکلو ساحه. او تر څنګ یې دغه لاندې دې ته سټیټس بار ویل کېږي، یعنې لاندې سټیټس دی. او تر څنګ یې د صفحې شکلونه کوم شکل یې غواړئ د صفحې شکلونه. او تر څنګ یې زون ان زون اوټ یعنې صفحه غټول صفحه کوچنۍ کول. څنګه کولی شو صفحه راکوچنۍ کړو، صفحه غټه کړو، دغه یې. نو د نن ورځ دپاره به انشاءالله دغونه کفایت کوي. د نن ورځ دپاره مقدمه یې وه، د ورډ راخلاصولو طریقه یې وه چې څنګه مو کولی شو چې ورډ راخلاص کړو
او څنګه کولی شو چې مثلا داخل ورشو او مقدمه کې مو څه چې وه درته وپېژندله. بیا به انشاءالله راځو د پایله به شروع کوو، بیا به نو د خیره د رویو پورې بیا به نو چې رویو مو خلاص کړي انشاءالله نو دویم د خیره خلاص دی، بیا به امتحان ورکوي، کامیاب شو بیا بل پروګرام شروع کوو. نو ښه وخت او ښې چارې.